لیلۃ القدر، شپه د قدر چې دا لیلۃ القدر پای کې دعاګانې خې قبلېږي. نبی صلی الله علیه وسلم ته عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی و یا رسول الله خبر راکما تا کشرتا زد دی لیلۃ القدر ادراک وکم او دا ما ته معلومه شي او زی لاندې کم نو ما اقول فی حسب کې سیما. بل روایت کې راغلی، روایت ابن ماجه کې نبی صلی الله علیه وسلم آتا عائشہ فرمائی یا رسول الله سب کی کوم دعا واړم؟ ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو فیها، لیلۃ القدر چې زلان دي کوم دغه څه موافق شم زبه کې کوم دعا واړم؟ نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ویلوی وجه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، یا الله تو معافی کوونکې معافی خوخه فاعف عني ما ته معافی وکا. اکثر په دې احادیثو کې د معافی د ترغیب ډیر زیات ورکړل شوی دی، استغفار د ترغیب ډیر ورکړل شوی دی. منګه سره نن موقع را سره دا چې نن منګه استغفار وغواړو، بیا خو موږ سره بیا موقع به نه وي، دا موقع به زموږ له پلاس باندې نه راځي چې کله موږ ونیولی شو. نن استغفار ټیم دی، نن د معافی ټیم دی چې موږ معافي د الله نه وغواړو. نو خاص کر موږ به دعاګانې غواړو، ځکه په دعاګانو باندې الله انقلاب راولي. د یو بل د خیر دعاګانې به کوو، د مور او پلار د خیر دعاګانې به کوو.